چې کله ته یو مسلمان رور خپل دوست جوړې نو کپاغه کې دا 15 خصوصیات نو دوست جوړ کا او کدا خصوصیات پکې نو بیا دا غد ملګرتیا نه ځان ساته. دوستانو مشرانو سبا اکثر انډیواله او دوسته د غرض د پاره او د یو ملګری د بل ملګری سره غب شپ دي د پاره چې دا غنه سدونوي غرض او لالچ وي. نو په دغه بنیاد باندې دا دوسته انډیواله جوړیږي نو اکثر پکې به اختلافات راشي، جنگ جګړه ته خبره لاړ شي او پکې قتل او غارت ته هم خبره لاړ شي. نو د دوست جوړول لپاره علماو یو 15 نقطې خودلې دي چې کله ته یو مسلمان رور خپل دوست جوړې نو کپاغه کې دا 15 خصوصیات نو دوست جوړ کا او کدا خصوصیات پکې نو بیا دا غد ملګرتیا نه ځان ساته. لکه امام غزالی رحمه الله لا تصاحب الا مؤمنا د دې لاندې لیکلي دي چې په دوست کې 15 خصوصیات پکار دي چې کله پکې دا 15 خصوصیات وي نو داسې انسان دوست جوړ کا او چې کله پکې دا 15 خصوصیات نه وي نو داسې انسان په دوستۍ سره منیسا بلکې د نزان ساته او د لری تخته. اول خصوصیت په دوست کې دا پکار دی چې داغه د علم او د عمل لته ته فائدہ وشي. کداغه د علم او د عمل لته ته فائدہ نه کیدا داسې انسان نزان ساته. لکه نن سبا چې اکثر دا الکان یارانی کوي نو پدې کې داغه د علم او د عمل له اس فائدہ نشته بلکې دا د دنیوي غرض د پاره دنیوي مقصد د پاره او د خپل عشق او محبت د وجندا یاري انډیواله وي نو دا دوستی کامیاب نه ده بلکې دا اکثر ختمي کې په جنگ او جګړه باندې. نو دا سه انسان دوست جوړول چې داغه د علم ته فائدې داغه د عمل ته فائدې دا دوست د پاره یو ښه دوست او کامیاب دوست دی. او دیم دا چې کله تاغه سره کینی چې داغه د ناس د وجه نه ته خوشحالي ملوشي او ته پریشان نشي یعنی داغه سره پناسته کې ته سرور او خوند ملاويږي او ته پریشان کیږي نه نو داسې انسان دوست جوړول پکار دی. او دریم دا چې هغه ته د عبادت نه منې کون کې نه وي بلکې ته عبادت طرف ته مایل کوي او ته عبادت طرف ته بوزي نو داسې انسان دوست جوړ. نن سبا چې څومره دوستان دي او څومره انډیوالان دي خپل کې دوستۍ کوي او خپل کې انډیواله کوي نو دا دوستان د سینې چې ته عبادت ته بوزي بلکې تا الټه د موز نو کاږي تا تلاوت نو کاږي تا اسکار نو کاږي. نو داسې کسان په دوستۍ سره نه دي پکار بلکې داسې انسان په دوستۍ نیول چې تا عبادت افتمایل کی او تا په عبادت باندې ورواچي داسې انسان سره دوستی پکار ده. سلورم دا چې په مصیبتونو کې په تکالیفو کې او مشکلاتونو کې ستا پکار راشي او دا سینوي چې په وخت د مصیبت کې د مشقت کې او تکلیف کې تانه وتختی بلکې دا سه انسان دوست جوړول چې په وخت د مصیبت او مشقت او تکلیف کې دستا پکار راځي. او پنځم دا سه انسان دوست جوړوا چې تا ته پته لګي چې د ما د پاره الله نه دواګانې غواړي او ما د پاره د الله نه بخنه مغفرت غواړي نو دا سه انسان دوست جوړول. نو موږ تاسو په خپل ملګرو نظر واچو چې زموږ ملګری بلا سی وی چې دی ما د پاره د الله نه بخنه غواړي اغه خو د خپل ځان د پاره د الله نه بخنه نه غواړي په خپل په ګناهونو کې مبتلا او غیر او گرفتار دي په خپل الله ته احزاری نه کوي د خپل ګناهونو معافي د الله نه په خپل نه غواړي نو مو تعالی بس معافي غواړي نو داس انسان دوست جوړول چې هغه ته د پاره د الله نه ګناهونو معافي غواړي داس انسان دوست جوړول پکار دی. او شپږم دا چې په آخرت کې د غنا د شفاعت امید کې دی شي یعنی داسې انسان په دوستۍ سره نیوله چې ستاسو د امید وي چې ان شاء الله العزیز په ورځ د قیامت په د الله په دربار کې زما شفاعت او شفاعت کوي او ما به ان شاء الله العزیز د الله د عذاب نه خلاصي او داسې انسان په دوستۍ سره نیوله لکه علما واخلا او طلباء واخلا محدثین واخلا مفسرین واخلا مجاهدین واخلا دا نیکان خلق دی د دې شفاعت کرا او لازمی دی نو داس انسان په دوستۍ سره نیول چې په ورځ د قیامت د غینه د شفاعت امیدي هغه سره دوستی پکار ده. او داس دوستان چې هغه د موستا آخرت خرابای زموستا ایمان خرابای او زموستا اسکار او عبادت خرابای او زموستا عقیده خرابای نو د غیره دوستۍ احتراز پکار دی او ځان ته بچکول پکار دی.